ګران لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتهو. په تیر درس کې مونږ تاسو په مایکروسافټ ایکسل کې په هوم ټاب کې تقریبا په کلیر او د کلیر په ټولو کمانډونو خبرې کړې وې. د هغه په تعقیب نن ورځ مونږ تاسو په مایکروسافټ ایکسل کې په سورټ ان فلټر باندې خبرې کوو. لکه څنګه چې د نوم نه معلومیږي سورټ تنظیمول ته ویل کېږي. که چیرې تاسو غواړئ 1000 نفره یا مثلا 500 یا 100 نفر لیست تاسو په مایکروسافټ ایکسل کې تاسو غواړئ دا تنظیم کړئ د الفبا د حروف په اساس باندې چې اول د A حرف راځي، بیا د کوم نومونه چې په A شروع شوي، بیا کوم چې په B شروع شوي، کوم چې په C شروع شوي، همداسې په تعقیب ده. یا غواړئ چې نه برعکس دی، کوم حروف چې په Z شروع شوي سي، کوم بیا ورپسې مثلا Y باندې شروع شوي سي، یا مثلا په X شروع شوي سي، په دې شکل یعنی یا الف نه یا پورې غواړئ، یا مطلب په A نه Z پورې غواړئ، یا Z نه A پورې غواړئ. نو دې دپاره او په همدې شکل که چیرې تاسو غواړئ دا لیست فلټر کړئ. فلټر نه مطلب دا دی که چیرې تاسو غواړئ مشخص کسان پکې پیدا کړئ. د مثال په طور باندې ما سره د افغانستان د 14 ولایتونو د خلکو لیست دی، د 14 ولایتونو د خلکو لیست دی. په دې 14 ولایتونو کې زه غواړم دا فلټر کړم صرف د بغلان ولایت د خلکو لیست وګورم. یا په همدې شکل باندې مثلا تاسو سره د په یو لیسه کې د اول نه نیولې تر 12 صنف پورې نتایج دي، او تا ته څوک وایي چې ورور په دغه نتایجو کې ماته صرف د 12 صنف نتایج پرنټ کو، بس نور لرې که. نو ته به څه کوې؟ دا به فلټر کوې. صرف په فلټر کې به د 12 صنف نتایج انتخابوي، نو هغه به تا ته صرف د 12 صنف نتایج ته درکوي. نو دې لپاره موږ فلټر استعمالو، یعنی سورټ تنظیمول ته ویل کېږي، فلټر چاڼول ته ویل کېږي. ته غواړې یو غټ لیست هغه چاڼ کې، مثلا د کانکور د نتایجو لیست د مثال په طور باندې. نو تاسو ته معلومات شته چې 14 ولایته خلک د کانکور په امتحان کې اشتراک کوي. په دې کې تاسو ته یو کس وایي چې هلکه ما ته داسې چل وکړئ، تاسو معلوم کړئ چې د ننګرهار ولایت اول عمومي لیست ماته معلوم کړئ چې څومره کسان ننګرهار ولایت ته کامیاب امتحان ورکړی دی، کانکور کې اشتراک کړی دی. په دې کې څومره کامیابه دي، څومره ناکامه دي، دا موږ ته معلوم کړئ. او بیا په دې کامیابو کې مطلب کوم پوهنځیګانې دي، طب پوهنځی ماته معلومه کړه چې طب ته څومره کامیابه شوي دي. بیا په دې طب کې کومه جګه نمره چې اخیستې. دغه ټول کارونه که چیرې تاسو غواړئ وکړئ، نو دا د سورټ او فلټر د کمانډونو په واسطه باندې کېږي. دا چې ما سره مکمل ډېر غټ لیست نشته دی، دغلته یو ساده لیست دی ما سره چې په دې لیست کې آیټمز دي ما سره، یا آیټم نیم دی، دغه ټایپ دی، کمپنی نیم دی پکې، او کومنټس دی. نو زه څه کوم، دغه کمانډونه په دې باندې تاسو ته پریکټیکل کار کوم. نو تاسو دلته وګورئ، دې کې که چیرې تاسو وګورئ ما سره اول کالم د آیټم په نامه دی، کې صرف د آیټمز نیم دی ما سره، یا آیټمز نیم دی، او بل ټایپ دی آیټمز نیم. چون ټول یو شی دي که نه، دا مونږ که سورټ کو که سورټ نه کو ټول همدغه په آی شروع شوي دي. نو زه څه چل کوم، راځم دغه ټایپ ته راځم، دغه آیټم نیم څه کوم، دې باندې رایټ کلیک کوم، دا ورته ماته هایډ که، دا مې هایډ کو، او دغه لیست ټول داسې سلیکټ کوم، دا مې سلیکټ کو، او هغه نه وروسته څه چل کوم، راځم دغه سورټ ان فلټر کمانډ ته راځم. دلته راځم، دې کې زه ورته وایم چې یاره دغه لیست چې ما سره دی دا تاسو سورټ کړئ. د چی شي په اساس باندې سورټ کړئ، د A نه Z په اساس باندې، او که د Z نه A په اساس باندې، مطلب اسنډنګ که ډسنډنګ اوسي. زه ورته وایم چې اسنډنګ دا سورټ که ماته. نو کله چې تاسو ګوره په دې باندې د A to Z کلیک وکړئ، نو کوم ټایپ چې په A باندې شروع شوی اول به هغه راځي، بیا ورپسې به B راځي، بیا ورپسې C راځي، بیا ورپسې D راځي، په همداسې تر Z پورې. نو ما څه چل وکړو، سورټ A to Z باندې مې کلیک وکړو. نو تاسو څو ګورئ ما سره A B C D E F G H I K H پورې حروف نشته دي، یعنی ټایپ نشته چې په A B C D E F تر H پورې شروع شوي اوسي. چون دا په کا باندې شروع شوي، نو اول ما ته کا راوړ، بیا ورپسې L دی، کا پسې چې دی L دی، بیا ورپسې M دی، بیا ورپسې N دی، بیا همداسې. نو تاسو وکتل چې دی ما ته څه سورټ کړه. اوس که چیرې تاسو دا برعکس غواړئ، ان ډسنډنګ حالت کې غواړئ، نو بیا به څه ورته وایي، سورټ Z to A باندې به کلیک وکړئ. نو اوس تاسو وګورئ هغه د اخر نه شروع کوئ، چون Z Y X دا ما سره نشته، نو S راغلی دی، S پسې بیا L راغلی دی، بیا ورپسې کا راغلی، همداسې. نو څوک دا نه استعمالوي. اصولا څه کېږي، که څوک یو لیست سورټ کوي، نو A to Z په اساس باندې سورټ کوي. پوه شو په خبر باندې. نو دا ما سره د A to Z سورټنګ. نو څنګه موږ کولی شو چې یو لیست موږ خپله سورټ کړو.
بله خبره دا ده مونږ سره چې دغه نه لاندې بل کمانډ چې مونږ سره دی په نوم د کسټم یادېږي. په نوم د څه یادېږي؟ په نوم د کسټم یادېږي. دې نه مخکې چې په دې باندې زه تاسو ته پریکټیکل کار وکړم، دغه دوه کمانډ چې تاسو ګورئ سورټ A to Z او سورټ Z to A، دا که چیرې تاسو په یو ټیبل کې نمبر ولرئ، که چیرې تاسو په یو ټیبل کې نمبر ولرئ، متوجه اوسئ، نو هغه حالت کې دا A to Z چې دی چینج کېږي سمال ټو لارج، لارج ټو سمال ته. یعنې چون نمبر دی که نه، نمبر یا به خلک د سمال ټو لارج اخلي، اول واړه حروف ځان ته غواړي چې راشي، او یا به غواړي چې غټ حروف. یعنې په دې معنی که چیرې تاسو د یو مکتب نتایج په نظر کې ونیسئ، نتایج د مکتب مثلا د 12م صنف نتایج زه په نظر کې نیسم، یا د کارمندانو معاشات په نظر کې نیسم، نو که چیرې ته غواړې چې تا ته اول د هغه کارمندانو معاشات نوم وښیي چې چا غټ سیلریز کلي، مطلب سیلري غټه اوسي، هغه تا ته وښیي، نو په هغه حالت کې به څه چل کوئ؟ سورټ لارج ټو سمال به اخلئ. که چیرې تاسو وایئ چې نه کوم کسان چې مینیمم سیلري اخلي، ټیټه سیلري اخلي، هغه کسان تاسو ته اول وښیي، نو تاسو به څه ورته وایئ؟ سورټ سمال ټو لارج. نو بیا دا چینج کېږي اټومیټیکلی. وروسته تاسو ته زه په مثال باندې کار کوم. نو دغه په تعقیب وګورئ، ما سره بل کمانډ چې دی په نوم د کسټم سورټ یادېږي. که چیرې تاسو غواړئ خپل په طبیعت باندې کې بعضې سورټینګ وکړئ، نو دې لپاره موږ څه کوو؟ کسټم سورټ کمانډ استعمالوو. صحیح ده. مثلا په دې باندې کلیک وکړئ، چې په دې باندې تاسو کلیک کړئ، داسې یو جدول موږ ته راځي، داسې یو بله وینډو ما ته خلاصېږي. په دې وینډو کې ما ته وایي هلکه سورټ چې کوې د چی په اساس باندې سورټ کې کالم دلته انتخاب کړه. دا ټول کالمونه دي. ګوره کالمونه کې اول موږ سره یو ټایپ کالم دی، یو کمپنی نیم کالم دی، بل د کمنټس کالم دی. زه ته چې د ټایپ په اساس باندې غواړم دا خپل جدول څه کړم؟ سورټ کړم. ښه، بالکل ښه خبره ده. ښه، سورټ کې د ویلیو په اساس باندې سورټ کې، د کلر په اساس باندې سورټ کې، د فونټ کلر په اساس باندې سورټ کې، یا کنډیشنل فارمیټینګ په اساس سورټ کې. زه ورته چې نه، سیل ویلیو په اساس باندې، دا کوم ویلیو دا لیکل چې ما کړی د په اساس باندې سورټ کوم. ښه، دا چون تا سیل ویلیو انتخاب کوم، دلته A to Z راځي. سیل ویلیوز موږ چې دي حروف دي، ABC الفابیټک حروف دي، نو په دې خاطر ما ته A to Z راغی. نو زه ورته چې ما ته دا څه وکړه؟ A to Z سورټ کا. نو کله چې تاسو اوکې کلیک وکړئ، به دغه نه دا مخکې نه A to Z سورټ، نو هغه دې ما ته همداسې پرېښوده. که چیرې تاسو وایئ چې نه برعکس Z to A غواړم، Z to A غواړم، دا به ګور چینج شي. ګوره دلته اوس کا باندې شروع شي، دا کا به اخر ته لاړ شي، نو تاسو وګوره S راغی اول کې. خو که چیرې تاسو ورته وایئ چې نه زه بېرته غواړم A to Z شي، نو تاسو به دلته څه واخلئ؟ A to Z ته انتخاب کړئ، هغه به A to Z شي. خو که چیرې کلر وي تاسو سره، مثلا څنګه کلر وي، دې ځای کې د مثال په طور باندې په دې ځای کې ما سره دا بعضې کیبورډونه نه دي، دا کیبورډ دته ما رنګ ورکړی. څه رقم رنګ مې ورکړی دی؟ داسې شین رنګ مې ورته ورکړ. صحیح ده، داسې رنګ مې ورته ورکړ. او اوس زه غواړم دا سورټ کړمه، سورټ کوم خو په اساس د کلر سورټ کړمه. نو څه چل کوم؟ راځم دلته بیا سورټ اینډ فلټر ته ځم، کسټم سورټ راځم، دې کې ټایپ کې کالم کې ټایپ انتخابوم، او سیل ویلیو کې سورټ آن کې کلر اخلم. سیل کلر، دا خو سیل کلر نه دی، فون کلر دی. نو دلته به څه اخلم؟ فون کلر اخلم. که چیرې تاسو دا بیکګراونډ رنګ ورکړئ، نو تاسو به هلته څه اخلئ؟ هلته به بیا سیل کلر اخلئ. اوس ما فون کلر ځکه واخیسته، ما فون ته کلر ورکړی، نور مې کلر نه دی ورکړی. رنګ کوم اخلئ؟ زه ورته یم چې دغه رنګ ورته واخیسته. دا رنګ والا ټکسټ ته څه وکړم؟ ټاپ کې راوړم یا باټم کې راوړم؟ ورته یم چې نه یاره دا ما ته ټاپ ته راوړه. اوکې کلیک کړه، نو هغه کسان به تا ته چېرته راوړي؟ ټاپ ته راوړي. بیا زه ورته یم چې نه څه چل وکړه؟ دا باټم ته راوړه. بیا کسټم سورټ ته لاړم، ورته یم دې کې کالم کې ټایپ اخلم، سورټ آن کې فن کلر اخلم، او رنګ کې څه رنګ اخلم؟ دغه رنګ اخلم. کوم رنګ چې تاسو هلته یوز کړی هغه اټومیټیکلي دلته اپیر کېږي، راځي ښکاري. نو دې کې ما بیا باټم واخیستم. دا لاندې ویسه، دا زه غواړم ډیلیټ کړم، بیخي د دې ځای نه لرې کړم. نو دا تاسو وګورئ د لیست هغه آخري ځای ته یوړ. که چیرې دا تاسو سره تکراري راغلي یا کوم بله مسله، نو څه چل به وکړو؟ دې باندې به رایټ کلیک وکړئ، دا به څه کوي؟ ډیلیټ به یې کوي. تاسو پوه شو په خبر باندې؟ نو په همدې شکل تاسو هغه هم کولی شي، مطلب سیل کلر هم کولی شي. څنګه سیل کلر کولی شي؟ زه کنټرول زیډ کلیک کوم، یا دا ټول لیکل سلیکټ کوم، رنګ ورته بلیک اخلم، چون بای ډیفالټ ټکس کلر چې دی بلیک دی. نو دې کې ګورئ لپټاپ ما سره زیات دی، خو دونه لپټاپ ما سلیکټ کړو، د هغه سیل کلر ما څه انتخاب کړو؟ سیل کلر ما دا شی انتخاب کړئ، دا رنګ ورته انتخاب کړو. اوس زه غواړم دا لیست سورټ کوم، دا لیست دا سورټ کوم، کسټم سورټ دلته راځم، او دې ځای کې کالم کې ته بیا ټایپ اخلم، او سورټ آن کې فونټ کلر نه اخلم، دا ځل سیل ویلیو اخلم. ورته سیل ویلیو کې کم کلر اخلئ؟ زه ورته یم چې یاره دغه کلر ما یوز کړی دی، کم سیلونه چې دغه سیل کلر دغه شی اوسي هغه ما ته ټاپ ته راوړه. اوکې کلیک کړه، نو تاسو څه ګورئ؟ دا به ما ته ټاپ ته راوړي.
تاسو پوه شئ په خبر باندې. دا هغه حالات کې مونږ استعمالو. ګورئ زه دا بیا کنټرول زیډ کلیک کوم چې مطلب تاسو لیست جوړ کړو. دا لیست تاسو مطالعه کړو. دې کې بعضې داسې کسان دي، بعضې داسې نومونه دي، بعضې داسې حروف دي، مطلب آیټمونه دي چې هغه کې تاسو باید په آخر کې ایډیټینګ وکړئ. مثلا ما دا انتخاب کو، دا مې ځان سره هایلایټ کړي چې هلکه دا به زه اخر کې ګورم. ښه په همدې شکل لاندې راغلم زه هم چې یاره دا به هم په آخر کې زه ګورم. دا هم یو ریویو کول کول غواړي. مطلب دا سکرین مې انتخاب کړه، دا هم باید زه وګورم، چک کړم، دا هم چک کړم. ما سره فکر وکړل 1000 نفر لیست دی. نو اوس که چیرې زه دا 1000 نفر لیست ما ختم کو، اوس بیا د یو کسانو پسې ګرځم، دا خو ډېر وخت غواړي. زه څه چل کوم، دا ټول لیست سلیکټ کوم. لیست مې چې سلیکټ کړو او راځم دلته سورټ اینډ فلټر ته راځم، کسټم سورټ راځم او تم چې کالم سورټ بای ټایپ اخلم او سورټ آن کې فونټ سیل کلر اخلم. دا مې چې ورته واغستو آرډر کې چې دی دغه کلر انتخابوم او دا ان ټاپ غواړم. ورته دا کسان چې ما کوم هایلایټ کړي دي البته سیل کلر په اساس باندې دا ماته ټاپ کې راوړه دی کې زه سره ایډیټینګ کول غواړم. او کې چې تاسو کلیک وکړئ نو تاسو اوس وګورئ هغه ماته ټاپ ته راوستو. اوس تاسو کولی شئ ډېر په اسانۍ سره دا مطلب تاسو ریویو کوئ، وګورئ چې لکه دا دې کې دا اشتباه ده، دې کې دا اشتباه ده. تاسو جوړ کړو چې کله هم جوړ کړو هغه نه وروسته دا بیرته دا سیل کلر نه دی د ده څه کوي، نو فل انتخاب کوي. بای ډیفالټ چې شي دی نو فل دی. کلم چې دا کار وکړو اوس تاسو څه چلو کوئ، راشي دا لیست خپل انتخاب کوئ او دیز کې ورته یا د دیز کسټم سورټ نه یا دیز ورته A to Z انتخاب کوئ، نو هغه به بیرته پخواني حالت ته راشي. نو تاسو په خبره پوه شوئ. مونږ خپل لیست سورټ کولی شو، هم د کلر په اساس باندې، هم د ټکس په الفابیټک په اساس باندې، هم سیل کلر په اساس باندې، هم فونټ کلر په اساس باندې، او هم کنډیشنل فارمټینګ په اساس باندې. که چیرې مونږ یو ځای ته کنډیشنل فارمټینګ ورکړی د هغه په اساس باندې تاسو دا کار هم کولی شئ. نو پوه شو په خبر باندې. دا مونږ سره شي کسټم سورټ. کسټم سورټ کې بعضې آپشنې دي. مثلا اول آپشن دی مونږ سره مای ډیټا هاز هیډر. دا باید اول کې ما تاسو ته تشریح کړی وای. مای ډیټا هاز هیډر څه مطلب، ګورئ ما دا لیست انتخاب کړ، زه غواړم دا لیست څه کړمه، سورټ کړمه. څه وکړم، سورټ کړمه. خو کله چې تاسو دلته راځئ سورټ انتخابوئ کسټم سورټ کې، اول ما نه پوښتنه کوي چې هلکه آیا دغه لیست چې تا انتخاب کړی دغه ټیبل یا لیست ستا هیډر لري که نه لري، عنوان لري که نه. بالکل زما لیست چې دی عنوان لري. اول کالم یې ټایپ په نامه دی، دویم کالم یې د کمپنی نیم په نامه دی، دریم کالم د کومنټس په نامه دی. خو که چیرې ستاسو ټیبل عنوان نه لري نو تاسو به دا انتخاب لري کوئ، دا چک. بیا کمپیوټر څه فکر کوي، اکسل څه فکر کوي، اکسل داسې فکر کوي چې دا هم د یو آیټم نوم دی، دا هم د یو کمپنۍ نوم دی، دلته هم چا کومنټ لیکلی دی. او که چیرې دا ستاسو عنوان د ټیبل لپاره نو تاسو به څه چل کوئ، دا به انتخابوئ ورته. که چیرې دا تاسو انتخاب نه کوئ، ګورئ دا ټایپ که چیرې موږ ورته اسنډنګ حالت کې واخلو دا ټي حروف ته چې ګورئ ما څه چل وکړو، ما ورته ویل چې ما ته دغه کالم کم کالم بي کالم. ګوره کله چې تاسو دا کلیک لرې کوئ نو کمپیوټر فکر کوي چې دغه اوله را نه ده، دا عنوان نه دی ټیبل، دا هم لیکل دي. نو بیا تاسو سورټینګ د A کالم، B کالم، C کالم د دې په اساس باندې کولی شئ. نو دلته ما زه ورته یم چې یاره ما ته کالم سورټ کا، کوم کالم، B کالم. د چیش په اساس باندې سورټ کا، د سیل ویلیو په اساس باندې. څنګه سورټ کوم، A to Z یا Z to A ورته A to Z. نو تاسو اوس وګورئ دا ټایپ چېرته وړي، ټایپ یې لاندې راوستو ما ته. په دې خاطر باندې تاسو کمپیوټر ته وویلی چې دلته زما دا ټیبل چې دی هیډینګ نه لري، هیډر نه لري، نو په دې خاطر دی یې واغسته لاندې لیست یې ولیکه چې دا خو نوم دی چې هیډر نه لري. خو که چیرې تاسو څه چل وکئ، کنټرول زیډ بیا کلیک کوئ او دیز کې دا ورته انتخاب کوئ کسټم سورټ کې ورته چې یاره زما ټیبل مای ډیټا هز هیډرز، نو دې باندې کلیک کوئ. بیا هغه بره دغه اول را سره هېڅ کار نه لري کمپیوټر، دا نور لیست تاسو ته سورټ کوي. دا لاندې لیست نه دی، ګورئ لکه مخکې چې ما تاسو ته کار وکړو، زه ورته چې ما ته Z to A دا لیست سورټ کړه. اوس به دې اول را سره کار نه لري، دا لاندې لیست په څه کوي، سورټ کوي. دا لاندې سورټ کوم. نو تاسو په مطلب باندې پوه شوئ. زه بیا څه چل کوم، دلته دا مې A to Z واغسته چې بیرته پخواني حالت ته راشي. بله خبره دی کې مونږ سره د آپشن ده. آپشن کې اولین کمانډ چې دی مونږ سره په نوم د کیس سنسټیف دی. که چیرې تاسو کیس سنسټیف انتخاب کوئ، یو دوه نومه داسې مطلب د کیبورډ کې وګورئ تاسو دا ټول کیبورډ دی، خو دې کې بعضې حروف مثلا دا کا چې دی اول حرف د دې لغت ما سمال لیټر لیکلی، دا نور ما کیپیټل لیکلی. دا سمال لیټر به اول سر ته لاړ شي. لکه څنګه تاسو اوس وګورئ، زه دلته راغلم، ګورئ دلته مې دا کچ دی په وړو حروف وکړه، سمال کیس کې مې دا کا ولیکله، دا مې سمال کیس کې ولیکله، او دا مې څه چل وکړو، سمال کیس کې ولیکه. درې کیبورډ مې سمال کیس کې ولیکه، نور مې مطلب کیپیټل کې ولیکه. اوس زه غواړم دا لیست خپل سورټ کړم. کله چې زه دلته راشم کسټم سورټ ته او دې کې ټایپ کې کالم کې ټایپ واخلم
سورټ آن کې سل ویلیو واخلم، آرډر کې A to Z واخلم، آپشن ته راشم، دلته ورته وایم چې کیس سنسټیو. تاسو څه ګورئ دغه کیبورډ لغتونه نه دي، دې کې چې کم کیبورډ په وړو حروفو لیکل شوي هغه به برځي. اوکې کلیک کې اوکې کلیک کې تاسو څه ګورئ هغه یې بره راوسته، ځکه کیس سنسټیو ته انتخاب کوو ته. او که چیرې تاسو دا انتخاب نه کوئ، مطلب کیس سنسټیو انتخاب نه کړئ، دلته راشئ دې کې دې نه کلیک لرې کړئ، اوکې کلیک کې بیا اوکې کلیک کوئ، بیا څه چل کوي، یعنې مطلب هغه حروف په نظر کې نه نیسي لکه مخکې چې وګورئ مخکې څنګه و. دلته راځم ګورئ کنټرول زیډ مې کلیک کړ، بیرته مې کنټرول زیډ کړ، کنټرول زیډ مې کړ، پخواني حالت ته مې راوستو. دلته راغلم دې ځای کې بیا کسټم سورټ ته راغلم او دې ځای کې ما په دې کیس سنسټیو باندې مې کلیک ونه کړ، اوکې مې کلیک کړ، اوکې مې کلیک کړ. نو تاسو څه ګورئ هغه سمال لیټر بر لاړ نه لاړ نه شو. نو مطلب هماغه څه کیس سنسټیو څه چل کوي، هغه کیس ته په کتو سره اول واړه حروف والا لغت بر وړي، بیا ورپسې هغه نور کیپټل چې لاندې راوړي. بل کمانډ چې ما سره په سورټ کې پروت دی، په سورټ کې په آپشن کې هغه دا دی اورینټیشن ماته وایي سورټ ټاپ ټو باټم یا سورټ لیفټ ټو رایټ. سورټ ټاپ ټو باټم هغه وخت مونږ کوو چې کله زمونږ لیست بره نه لاندې لیکل شي، لکه دا اوس وګورئ دا بره نه لاندې راغلی، مطلب ا کالم دی، کالم کې مثلا کیبورډ کیبورډ کیبورډ، بیا مثلا لپټاپ 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 راغلی. که چیرې داسې زمونږ لیکل لیفټ ټو رایټ مطلب دې شکل باندې لیکل شوی. اوس دا لیست چون جوړ نه دی، په دې خاطر باندې زه څه چل کوم، دلته څو نومونه لیکم، راځم یو بل شیټ اخلم چې تاسو ته پریکټیکل دا معلوم شي. څو نومونه مې واخیست، دلته راغلم ومې لیکه چې مثلا بلال، اجمل، بیا مې وحید ولیکو، بیا مې سلام ولیکو، بیا مې اسلام ولیکو، بیا مې علي ولیکو. دا لیست تاسو څه ګورئ، دا لیست لیفټ ټو رایټ دی، یعنې د چپ طرف نه ښي طرف ته راغلی دی. نو دلته زه څه چل کوم، راځم کسټم سورټ ته. دلته چې راغلی تاسو دې ځای کې به څه چل کوئ، دې ځای کې به سورټ کې تاسو ګوره کالم نشي انتخابولی، ځکه کالم نشي انتخابولی چې دا لیکل زموږ ستاسو په یو کالم کې نه دي. ګوره دا لیکل زموږ ستاسو په یو کالم کې نه دي. نو دلته به دا حالت تاسو پرېږدي، څه چل به وکړئ، را به شئ آپشن ته، آپشن ته چې راغلی دې ځای کې به سورټ لیفټ ټو رایټ واخلئ او هغه نه وروسته به اوکې کلیک کړئ. چې کله تاسو دا اوکې کلیک کړئ دلته ګوره کالم را ته بدلیږي، کمپیوټر فکر کوي چې وروره اوس دا لیکل زموږ په را باندې دي. دې ځای کې سورټ بای کې به تاسو را واخلئ، رام چې واغستلو نور دلته به سل ویلیو واخلئ، دلته A to Z به انتخاب کړئ، اوکې به کلیک کړئ. اوس تاسو وګورئ زموږ لیکل لیفټ نه رایټ خواته څه شو، دا سورټ شو. نو په دې شکل به تاسو سورټ لیفټ ټو رایټ کوئ. تاسو پوه شئ په مطلب باندې. د ده نه وروسته بل کمانډ چې موږ سره دی هغه په نوم د فلټر یادېږي. خو دې نه مخکې چې زه په فلټر باندې کار تاسو سره وکړم، ما تاسو ته مخکې یو څه یادوري وکړه که ستاسو په یاد وي. ما تاسو ته ویل چې دلته موږ سره بل کمانډ دی په نوم د سورټ سمال ټو لارج او لارج ټو سمال. دا هغه وخت منځته راځي چې کله موږ سره نمبر وجود ولري. نمبر څه مطلب، لکه سیلري اوسي یا بل شی اوسي، پوه شئ په خبر باندې. دې دپاره څه چل کوم، ما سره یو بل لیست دی، بل لیست چېرته دی ما سره، زه راځم دلته بیا فایل ته، فایل ته دلته ما سره یو لیست دی په نوم د فایل مکمل ماشات، دا مې خلاص کړ. دې ځای کې تاسو اوس وګورئ ما سره څه شی دی، یو کالم دی په نوم د سیلري، منتلی سیلري. دا کالم زه غواړم مطلب دا زه سورټ کړم، صحیح شوه. دلته راځم سورټ ان فلټر چې کله تاسو لاړ شئ اوس وګورئ چوندې کې نمبر دی، دا سورټ سمال ټو لارج او سورټ لارج ټو سمال خپل اتوماتیکلی راغلی. که چیرې تاسو غواړئ چې تاسو ته اول کم معاش والا کسان کارمندان تاسو ته وښیي چې کوم کارمندانو معاشات ډېر کم دي، نو تاسو به دا اخلئ. نو دې دپاره زه څه چل کوم، دا ټول داسې سلیکټ کوم، دا ټول ټیبل مې سلیکټ کړو، دا ټول ټیبل مې دې پورې سلیکټ کړو. بیا راځم چېرته سورټ ان فلټر ته، بیا کسټم سورټ ته راغلم، وبښئ کسټم سورټ ته نه راځم، ډایرکټ په دې باندې کلیک کوم. دې ځای نه هم کولی شي، کسټم سورټ نه هم کولی شي، مشکل نشته دی. نو زه څه چل کوم، کسټم سورټ مې واخیسته، کسټم سورټ ته راغلم، زه ورته وایم دا ماته سورټ کړه د چی شي په اساس باندې، د یو میاشت تنخواه په اساس باندې، دغه کالم په اساس باندې. چون دا نمبر دی نو دلته ګوره سمارټ ټو لارج او لارج ټو سمال راغی. نو ما ته وایي چې تا لکه څه کوې، څه غواړې، اول هغه کسان تا ته وښیم چې معاشونه کم دي، نو بیا به څه کوې، سمارټ ټو لارج به اخلې. بالکل صحیح ده، اوکې کلیک کوئ. نو ستاسو وګورئ 15,000 اول راغی، بیا 18,000 راغی، بیا 20,000 راغی، بیا 25,000، بیا 13,000 راغی. که چیرې تاسو برعکس د غواړئ، برعکس د څه مطلب غواړئ، هغه کسان چې د هغې سیلري پورته وي، نو بیا به کسټم سورټ ته راشئ، یو میاشت تنخواه به انتخاب کړئ او دې کې به څه ورته وایي لارج ټو سمال. لارج ټو سمال هم چې کلیک کوم تاسو څه ګورئ، اول به هغه کسان ماته ښیي چې د هغې سیلري ټاپ کې، بیا ورپسې بیا هغه کوم کسان چې ټول ګټیچه سیلري هغه به ماته ښیي. نو دا ما سره هغه د سورټ مربوطه مهم کمانډونه. بل موږ سره فلټر دی. فلټر ډېر یو مهم کمانډ، لکه مخکې چې ما تاسو ته یادوري وکړه، که چیرې تاسو سره د کانکور لیست دی،
یا په همدې شکل باندې داسې د افغانستان د 14 ولایتونو لیست په دې کې تاسو د یو مشخص ولایت لیست غواړئ، په هغه لیست کې بیا یو بل لیست معلومول غواړئ، دې لپاره به موږ فلټر استعمالو. فلټر مطلب چاڼ کول. نو ګورئ ما دا لیست بیا داسې مکمل انتخاب کو. یو خو دا دی چې کسټم فلټر دی. که چیرې تاسو غواړئ خپل یو څه شی فلټر کړئ، په فلټر باندې کلیک وکړئ، دا اوس ګوره فلټر آپشن په دې باندې تطبیق شو. ښه تاسو هر کالم کې ګورئ دا د فلټر نښه راغلې. تاسو غواړئ دا ټیبل د دې کالم په اساس فلټر کړئ، د دې کالم په اساس فلټر کړئ، د دې کالم په اساس کم کالم، چون دا هغه کمپنۍ کالم کې مثلا ټول یو کمپنۍ ده، نو دا زه نشم فلټر کولی. فلټر هغه وخت مونږ کوو چې کله ډیفرنټس یا ډیفرنټ آیټم مونږ سره اوسي، صحیح شوه، هغه وخت کې مونږ دغه کوو. نو دې کالم کې ما سره ډیفرنټ آیټمز دي. زه ورته وایم چې یاره دې کالم کې فکر وکړه 10,000 آیټمز دي تا سره. زه ورته وایم چې یاره ما ته په دې کې صرف کیبورډ وښیه، چې شی وښیه کیبورډ وښیه. ما ته وایي کیبورډ تا سره شته، دوه کمپنۍ یو ده خو ماډلونه جدا دي، یو ډل انسپایرن دی پکې او ډل لټیټیوډ دی. ښه زه ورته وایم داسې چل وکړه، دا ما ته مه ښیه، ما ته لیپټاپ وښیه، لیپټاپ کوم ماډل دي. ما ته بیا وایي چې لیپټاپ ډل لټیټیوډ دی، تا سره ډل انسپایرن دی. زه ورته وایم چې یاره داسې چل وکړه دا لیپټاپ سره کیبورډ هم ما ته وښیه. نو په دې شکل تاسو د کیبورډ او لیپټاپ دواړه بیا ښیي. تاسو خپل هم کولی شئ منول یو شی ولیکئ، دا ټول ختم کړه. ورته وایم چې یاره ما ته څه چل وکړه، زه غواړم دا لیست سورټ کوم په اساس د شي، په اساس د کیبورډ، نو خپل هغه سلیکشن هم کېږي. ګورئ تاسو متوجه یاستئ. که چیرې تاسو غواړئ چې دا فلټر ختم کړئ، کلیر باندې کلیک کړئ، فلټر به دې ځای نه څه شي ختم بشي. څنګه ختم بشي؟ مطلب ما صرف کیبورډ سرچ کړو، اوس تا صرف کیبورډ ښیي. که چیرې ته غواړې دا فلټر ختم شي، ټول لیست تاته وښیي، دې ځای کې به څه چل وکړئ، ته ورته چې کلیر فلټر، نو هغه ټول فلټر به ختم شي، مکمل لیست به درته ښیي. یا تاسو د کلر په اساس باندې فلټریشن کړئ، مطلب ما ته دا کسان په کار دي، صحیح شوه، دې ته ما مثلا داسې رنګ ورکړئ، داسې رنګ مې ورکړه، دې ته ما دغسې رنګ ورکړه. نو اوس چې زه دلته راشم ټایپ کې ګورئ ام سورټ کولی شو مونږ، ام فلټر کولی شو. ګوره ښه که چیرې تاسو وایئ چې نه سورټ وکړئ لکه مخکې چې مونږ ویلې، صرف په دې کلر باندې که چیرې تاسو کلیک وکړئ، نو هغه بلو کلر والا دا کوم رنګ چې مونږ انتخاب کړی دا به بر راشي. او که ته وایئ چې نه فلټر کومه، نور لیست ختم کا، صرف ما ته دغه کلر والا لیست وښیه، نور ختم کا. نو اوس اوکې کلیک تاسو ګورئ صرف هماغه کلر والا لیست به تاته ښیي، نور به ختموي. او که چیرې تاسو غواړئ چې دا ختم کا، بیا راشئ دې ځای کې څه ورته وایئ کلیر فلټر فرام ټایپ، په دې باندې کلیک وکړئ، بیا به تاته مکمل لیست ښیي. نو هغه نه وروسته بیا تاسو څه چل وکړئ، دا کلر هم دې ځای نه ختم کړئ، دې ځای کې نو فل واخلئ، نو هغه کلر به هم څه شي، ختم به شي. نو په دې شکل باندې تاسو کولی شئ چې د فلټر آپشن څه کوئ، تطبیق کړئ. یعنې فلټر هم د الفبا په اساس باندې کېږي، هم د نمبر په اساس کېږي، هم د کلر په اساس باندې کېږي. تاسو پوه شئ په خبر باندې. او د فلټر کې تاسو سورټ هم کولی شئ. بل موږ سره چې دی په نوم د کلیر او ری اپلای دوه کمانډونه دي. ګورئ زه دلته بیا راځم، چېرته راځمه د ټایپ ته راځم، دې ځای کې زه ورته وایم چې یاره ما ته څه چل وکړه، کیبورډ ما ته وښیه، چې شی وښیه کیبورډ ما ته وښیه. دې ځای کې مې بیا فلټر آن کړه، نو اوس ما ته صرف کیبورډ ښیي، صحیح شوه. که چېرې ته غواړې چې دا فلټر ختم کړي دې ځای نه، بیا کلیر باندې کلیک کړه، فلټر څه شو، ختم شو. که غواړې چې بیا فلټر آن کړې، نو ګوره د ری اپلای په واسطه باندې موږ بیا کولی شو فلټر آن کړو. یو خو دې ځای نه دی چې مطلب زه فلټر آن کړمه، صحیح شوه. دې ځای نه ما یو څه شی انتخاب کړو، کیبورډ فلټر آن شو. خو که چیرې ته غواړې چې دا دوه ری اپلای شي، مطلب دوباره دا ری اپلای کړي، بیا به کلیر باندې کلیک نه کوې، ځکه کلیر چې د کلیک کړو فلټر ختموي. نو ښه دا اوس دا ری اپلای بیا دوباره څه دپاره استعمالېږي. تاسو داسې فکر وکړئ چې په دې ځای کې ما مطلب یو بل څه شی ولیکه په نوم د لیپټاپ، څه شی مې ولیکه په نوم د لیپټاپ، یو بل هغه مې ولیکه. اوس که چیرې زه دا غواړم چې دوباره دا هغه شي فلټر شي دا لیست، نو بیا ری اپلای باندې کلیک وکړئ. نو ری اپلای چې د کلیک وکړو، هغه لیست کې چې تا کم شیان تغیرات راوړي، که دې لیست فلټر لیست سره یو شی اوسي هغه پرېږدي، که یو شی نه اوسي هغه ختموي. نو د ری اپلای کمانډ مونږ د دې دپاره استعمالوو. بیا زه دلته څه چل کوم، راځم په دې ځای کې کلیر باندې کلیک کوم، نو هغه فلټر چې کوم ما لګولی هغه به ختم شي. او که غواړئ بیخي د فلټر کمانډ ختم شي، بیا تاسو په فلټر به دغه فلټر آپشن چې دی په دې باندې دا کلیک وکړئ چې دا ان چک شي. یو پرې چې کلیک وکړئ چک کېږي، بیا چې کلیک وکړئ ان چک شي. نو دې باندې چې تاسو کلیک وکړئ هغه ان چک شي او ختم به شي. نو دا زموږ د نن ورځې درس.